ستا د مور هغه کوس وغیم د کنجرې اولاده تا ځان ته ناول کتلې چې ته څه شی چې ته بل پسې خبرې کې لګې ته دا کنځلې څنګه کې لګې تا له خوند درکړي دا کنځلې کنجره بړوه مور په کوس کې لرګی ومنډم که مور مې له مټي سره په مخه کړي جو بیټر تیاره کوه که خور مې د لاسې نیولي په کوس کې مې ورته د خپل چوباړه ایښی جو بیټر تیاره کوه څه نقصان خو به زما ماته ښی که نه وچ پوچه ډر پر د مور په کوس کې دی ډر پر کته کم تا سره دا زیب کوي چې ته خلکو ته کنځلې کې طلاق اوسه پورته اوسې ما ویډیو جوړه کړې ده چې ته راوچتېږې او ته مونږ پسې لګې کنځلې کې چې د اوچا داسې یو ښځه ده زه ولې داسې وشکومه د کنجرې بچیه هلته ناست یو ډډ لګې یې نښتي کنه وجر نوی کنده د مور په کون کونه ګمان نه راوړې په کونه زما په سره جواب ورکړئ کناټي به ما پورې جنګیو کناټي د مور په کوس کې دې څه د مور په کوس کې د ما دا چاقو دننه نه پته به د سړي زوی نه یم د ښځې زوی به نه یم زه به د خپلې نه پیدا تا خپل شاته فیملي کتلې ده چې ستا فیملي څنګه ده دله تا ځان ته کتلې دي ته لا اول ځان ته وګوره کنجره بې غیرته په بل پسې لګې کنځلې کې چې داودشاه زه داسې کړم داودشاه پرېږده زه به درکې لاس ومنډمه د نه سړي بچیه په مور دې خره واچومه او ټول افغانستان پې واچوم او الکوزی زنده‌باد او افغانستان زنده‌باد او دا کنجر مرده‌باد بې غیرته دوسه مخامخ شه مخامخ ماله راشه د ښځو په شانې کنځلې مه کوه ما پسې مخامخ شه په ما پسې را مخامخ شه چې مور دې مټي زه بوځم د پنان اواز مه کوه د چې زه را ډنګه شوم ته اوس چغې وباسې کنجره کوني ستا خو دې شکل نه کوني ښکاري ستا دا شکل د کونیانو داسې ښکاري لکه غړونه دې پرې خوله کې دي بې غیرته دله په کوس کې دي دا خپل کوتک ومنډم د مور په کوس کې د خور په کوس کې دا خپل موږی ومنډم نه مخامخ خو نه اواز کوي په ما باندې او نه په ما لاس اوچتولی شي د مور په کوس کې دي بل کوس جوړ کړم مور په کوس کې مې د بل کوس قرآن مې د وایي که دا چاقو مې د تورې را پورې ونیي ما دې د خدای تعالی حق قرآن خو د کوس پرې کړي ته صحیح سړی نه ښکاري ته ما ته دا ډیبری ښکاري ډیبری خو ده اوس ستا په دې کونه کې وروتوکم وکنجره وبړوا بل پسې خبرې کې چې دا چل دی واغسې چل دی ستا نه دا خوټې پرې کوم په دې خوله کې دله درکړمه د کمستې زویه ته نه سمېږي ته پکې لا په بېله رالې چې راشه د علي شاه مور به اوس ما پسې پروزنګ کوي ما هم مشهور کي په کوس کې دې زه بل کوس جوړوم د قرآن مې ووایي که دا چاقو دې د مور په کوس کې نه منډم زه به د مرکزي زویم که د مور په کوس کې دې دا چاقو نه منډم نو زما د پلار څه د غیرت صفت د کلي د خانان کوي او زما د دادا د غیرت صفت کوي او زه د هغه سړي بچی یم زه دې د مور په کوس کې بل کوس اوس په دې ساعت باندې خو ګزار په ما په ډاګه خو د ښوونې زوی نه کوي د مور په کوس کې دې زه بل کوس جوړوم اوس هېڅ په زما غیرت